والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې یو سړی نه ویتر پاتې شي او بیا د ورځې راګرځي، نو په څه طریقه به یې راګرځي؟ اولنی خبر خو دا موږ بیان کړې ده په درسونو کې، په سوالاتو جواباتو کې، چې د ویترو قضا د شتي. رسول صلی په حدیث کې من نام عن وتره او نسیه، څوک چې د ویتر نه وده پاتې شو تیر شو، نو چې کله ورته یاد شي د خوب راپاسي قضا دې راوګرځي. خو سوال دا دی چې دا په څه طریقه راګرځي؟ نو بیا په دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي په کومه طریقه چې دې کول هم په حقه وایي کې، او بعض وایي نه بې طریقه جدا ده. او زما خپل ځاني زړه ته مطمئن دی چې او بې طریقه جدا ده. ویتر دا به ته څه کې تعق وکې، یعنی 1 3 5 و 9، او چې د ورځې راګرځي نو بیا به څه کې؟ بیا به جفت کې. چې یو ویتر دې کوو نو 2 به کې، چې 3 دې کوو 4، 5 دې کول 6، 7 دې کول 8، 9 دې کول 9 لس. په دې باندې 2 دلیلونه ته بیانو. اولنی دلیل هغه دا دی په صحیح مسلم کې د حدیث د عائشة رضی الله عنها، کان النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکره د منځنه مصروف شو، د شپې د منځنه بنوم، د خوب د لاسه به پاتې شو یا د بل څه تکلیف د لاسه به پاتې شو، او د شپې مونځ به ونه کو. صلى من النهار 12 رکعه، د ورځې به څو رکعات وکړو؟ 12. هلته بل حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم نقل ل عائشة رنهوي چې رسول صلی الله علیه وسلم په رمضان او بغیر رمضان کې د شپې مونځ به څو رکعات کو؟ 11. اوس د ورځې څو وکړو؟ 12. یو دلیل پیدا دی. دویم دلیل پیدا دی لکه امام احمد بن حنبل د حدیث سره په نور کتابونو کې مشتي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، د شپې او د ورځې مونځ څو رکعات لري؟ 2 رکعات. نه دا ویتر چې د شپې کو په دې طریقه دا ولې 2 رکعات نه کو؟ دا ولې طاق دي؟ خو شریعت مونږ ته ویلي، خو چې به د ورځې کې نو بیا به 2 رکعات کې، نو چې 2 کې نو به د طاق نه جوړیږي، بیا به جفت دي. نه چې ته 3 رکعات ویتر کې د ورځې به څو کې؟ 4، 5 کې 6، 1 کې 2، 7 کې 8، 9 کې لس، 11 رکعات د شپې مونځ کې د ورځې به څو کې؟ 12. والله اعلم. دا غینه بعد یو سوال کړی دی چې د مؤذن چې کله بانګ وي او پای کې حي علی الصلاه او حي علی الفلاح سره خي او ګستر او تتاوی، دا ثابت دی او کنه؟ الجواب د مؤذن خي او ګستر او تتاوی ده په بانګ کې د سنت طریقه ده. او په صحیح مسلم کې د حدیث دی د ابو جحیفه رضی الله عنه، هغه چې اتیت النبي صلی الله علیه وسلم بمکه، زه رسول الله سره ملاو شوم په مکه کې، او حدیث کې بیداری چې فخرج بلال بوضوئه، رسول صلی الله علیه وسلم بلال رسول صلی الله علیه وسلم د اودس اوبه راوړې، رسول صلی الله علیه وسلم په هغې اودس وکړو. واذن بلال، او بلال رنه بانګ ووی، فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الفلاح. بموت کتو نو د حي على الصلاه وحي على الفلاح سره به مخ خي طرفته او ګس طرفته ګرځاو. او امام نسائی چې کوم روایت لري په سره دام دي، فخرج بلال فاذن فجعل يقول في اذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا، خي طرفته او ګس طرفته. نو په دې وګونو کې ګوتې خوده او خي طرفته او ګس طرفته، دا څه طریقه ده؟ سنت طریقه ده. ولې لکه مخکې دی چې بانګ به په جومات له پاسه به ولاړو بانګ به وي، نو خی طرفته به کې مخ وګرځو چې دې خلکو ته اواز لاړ شي، او ګس طرفته دې خلکو ته اواز لاړ شي. نو اوس بعض علما وایي دې ته ضرورت نشي ځکه چې سپیکر یې ځکه چې اواز خو رسي، بل دی چې سپیکر نه مخ واړی نه اواز روکي. دا خبره زوروره ده، خو موږ بیا هم دا وایو چې د رسول صلی په سنتو کې خیر دی. نو که سړی پې عمل وکړي نه فایده به انشاءالله ډېره وي. د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقه په دې باندې عمل کول د دې ناشنا خوني، او چې دا طریقې زموږ نه هېرې نه شي. په دې وخت کې ګوره د ډېرو خلکو نه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې هېرې شوي دي، پته یې چې روان نسلونه به په سهال کې. نو موږ وایو چې دا ورکې نه شي چېرته زموږ نه. لکه رسول صلی الله علیه وسلم زما طریقې مضبوط راونیسي، عضوا علیها بالنواجذ، وایي د جامې د غاښونه به بند کوي. ولې ویل جامې د غاښونه بند کوي؟ یعنی مضبوط راونیسي، د طریقه د نه ګډه وړه نه ځکه چې فتنې را روانې دي او د طریقه به د نه هېره کړي.
د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت او طریقې په پاتې شي الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کولو